مجاهد وروره، ته هغه څوک چې په تا پسې مظلومانو اقتدا کړې ده، د مظلوم اولس د کونډو د یتیمانو سترګې وتا ته دي، تا ته یې تمه ده، نن په تا باندې ویاړي او په تا باندې افتخار کوي. خو پام کوه چې غفلت در څخه ونسي، پام کوه چې د مظلومانو او یتیمانو ارمانونه او امیدونه د خاورو سره خاورې نه کړي. مجاهده، ته هغه څوک چې په تا باندې افغانستان ښایسته دی، ته هغه څوک چې په تا باندې هر محفل ښایسته دی، ته هغه څوک چې نن تاریخ په تا باندې ویاړي او تاریخ په تا باندې ځلانده دی. موږ ټولو په تا پسې اقتدا کړې ده. مجاهده، ته هغه څوک چې د نړۍ و ټولو ظالمانو او ګمراهانو ته د خپل سینه سپر کړې ده. طالب جانه که چیرې ته نه وای، نن به زموږ په کور و کلي کې به امریکایان یهود او نصارا ګرځېدلی، د دوی به اختیار وای چې هر څه یې کولی هغه به یې کولی. هم دا ستا فیض او برکت دی، دا ستا کرامت دی چې نن دې موږ د دا تورې تیارې څخه خلاص کړي او د دیموکراسۍ غربي ښامار څخه دې خلاص کړي یو. مجاهده، ته هغه څوک چې په دنیا کې تر ټولو لوی مقام لري. مجاهده، ته هغه څوک چې پروردګار ستا صفتونه په قرآن عظیم شان کې کړي دي. مجاهده، ستا د یوه ساعت په ورځ موږ ټول عبادتونه